محترم دوه وړې خبرې د سلام متعلق رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ارڅ راښودلی دي. نبی علیہ السلام وایي د مونږ امتی نه داسې څوک ځان د نورو خلکو سره مشابه کوي. لکه مثلا نن سبا مسلمانان په غاړه کې نیکتایي اچوي. دا نیکتایي په حقیقت کې دا نښه ده د دې چې د عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام په دار سوی پړې په غاړه کې اچول سوی او شهید کړل سوی ده، خو د مونږ عقیده دا نه ده. نو مسلمانان را ولاړ سوي دي د عیسایانو سره ځان مشابه کوي، هغوی هم دا پړی په غاړه کې اچوي. نبی علیہ السلام وایي لیس منا من تشبه بغیرنا، د مونږ امتی نه ده څوک چې ځان مشابه کوي یا رقم تکوي غیر د مونږ سره ده. له هغوی نه یو ده چې په دا یهودیان په شان د سلام ماچوي او د عیسایانو په شان د سلام ماچوي. ځکه د عیسایانو سلام اشاره په غروي باندې د غروي وردسې کوي او د یهودیانو سلام ګوتې باندې اشاره کوي، ګوتې دسې کوي. او درېمه خبره دا چې په ټنډه باندې دسې کې ټنډه باندې دسې لاس کې د ټنډ دسې کې دا لاس ورته کې په لاس په ټنډه باندې کې د دسې دا د هندوانو سلام ده. نو دا ځان ته لاس ورته کول یا ګوتې ورته خورول، نو ځان ته ګوتې دا غروي دا د عیسایانو طریقه ده، ګوتې د یهودیانو طریقه ده. او په ټنډه باندې سلام داسې کول ته ټنډه باندې داسې لاس کې ښودل دا د هندوانو رسم ده. له دې رواج و رسم نه باید مونږ تاسې ځان وساتو. درېیمه مسله څلورمه مسله پکې دا ده چې بعضې خلک سلام اچولو کې سر داسې ټیټوي، سر ټیټوي په سینه لاس کې د سر داسې ټیټ کړي. رسول صلی الله علیه وسلم نه روایت ده چې یو صحابي بل ته وایي اذا یلقي منا اخاه اینحني له، چې مونږ یو بل سره مخامخ سو مونږ سر ورته ټیټ کړو، قال لا، قال او یصافحه یقبله، چې مونږ ستړي مسو کو چپی کو. نبی علیہ السلام نه، نبی علیہ السلام ول مصافحه په لاس ستړي مسو کو وای وو. پس دا خبره چې لري سفر نه څوک راغلی او هغه عزتمن سړی وي دغه ټنډه چپول دا جایز ده، دې کې څه مسله نشته ده.